سیره تیارو بمبار کوه او لاندې لغجې یې ویستل. دلته وده وه همه بلستم کې چې اوښتې وه همالته شهیده کړې وه. 12 کسه په دې چاپه کې زخمیانو شهیدان شو. سنگرونه جوړ کړي وو د مکتب په سر باندې. از درس تعلیم محروم مانده بودن. یوه شپه وه تېره شوه. دا یې پورته کړله ویې وړله دغه د کندوز طرف ته یې بندیان کړله. د شهیدانو ته یې کتلې خندلې. ماجتوب هم چې یوړو په دغه ساعت کې قوي هم راغلي. د مسلمانانو دپاره مرور او عبور متاسفانه چې ډېر سخت و. دغه ړندو مرمیو به بې ګناه او بې دفاع افغانان په نښه کول او د لمر تر ګرمو وړانګو لاندې هغه ګرجنې لارې چې موږ د جګړې د هېر شوي خو ترخو روایتونو پر لور بیایي. دا غلې فضا او د ژوند د دې آرامه خوځښتونو تر شا له درد او ویر ډک مرګونو ځان پټ ساتلی. اوس دوی په آرامه د ساده ژوند چارې پر مخ وړي او د خولو تویولو سره دا زخمونه بې ځوابه او بې پایلې نه پاتې کیږي. خو دې هر څه لویه بیه پرې کړې. هغه سرپناه چې د ژوند خنداو او امیدونو ټولګه وه د باروتو اور او برید خوراک شوه. کنه په سیره تیارو بمبار کوه او لاندې لغجې یې ویستل. دلته خو نه مجاهد و او نه هېڅوک موږ یې ویستلو. تپې په سر باندې هغلته دوی یو ډیسي توپ ځای پر ځای کړی و او د همدغه تپې څخه به دوی د ډنډغوري سیمه په نښه کوله او له بده مرغه دغه ړندو مرمیو به بې ګناه او بې دفاع افغانان په نښه کوله او چې دلته یې ډېر بې ګناه او بې دفاع هیوادوال هدف ګرځولي او په شهادت یې رسولي دي. د انسانانو غوښې په چرو ټوټې ټوټې شوې په داسې حال کې چې نه مسلح و او نه هم د جګړې لوری. پر دغې څېرې لا هم غم څپې وهي. موږ ورسره د کور منځ ته لاړو او دی راته هغه پیښه تشریح کوي چې پکې دلته بې ګناه انسانان ووژل شول. عذابونه په موږ راغلي دي. غوایي د موږ ولګېدل، مردار سو، ماشومان هم شهیدان سول، کورونه هم وران سول، ظلم را سره وسه. په دغه منطقه کې څوک ګرځېدی نه سو. ښه ذاتي بیا دلته چې ماشومان شهیدان سوي بیا د شپې راغلو له دې ځایه دا ماشومان موږ دفن کړل، ویې مړل، ولس را باندې راټول څه خلک راغلل. د ورځې خو څوک ګرځېدی نه سو دلته چې د ورځې ګرځېدلي وه. د شپې په 2 بجو داسې غلي راغلي او دا شهیدان هم وړي. د کور هره برخه د یوه وحشت روایت کوي. یه شش تا بود نان پختم کرد بیچاره. هم یه جای به جای شهید شد. موږ د بغلان د مرګونو جګړو د قربانیانو په روایتونو پسې د دغه ولایت ډنډونو او مرکزي بغلان ولسوالیو ته راغلي یو. دا زرغونه منظرې تر شا ډېرې ترخې کیسې لري. هغه په وړو لاسونو درنو کارونو ته غېږ ورکوي. د هغې پر مخ خولې یوازې د ګرمۍ نه بلکې د یوه داسې تریخ ژوند ستړیا ده چې پکې له ټولې کورنۍ یوازې هغه ژوندی پاتې شوی. یو پلار له وړو ماشومانو سره جوخت د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. پر دغه کور او پر دې کورنۍ یوه لویه غمیزه تیره شوې. پلار میرمن یې پیغله لور او 8 کلنه لور یې په خورا وحشت سره په خپل کور کې ووژل شول. دغه کوټه کې وده ټول دلته دی چې اولی ته راننوتې دي غږ یې کړی دی چې غالمغال د ورور مې اورېدلی دی. ورور مې وتی دی د کوټې نه دهلیز ته شوی دی.
دا ظالمان د دهلیز دروازې خوله کې دلته ولاړ دي تیار ورته دلته ولاړ دي دې چې دا دهلیز څو چې دا دروازه خلاصوله خو پوه شوي دي چې نارینه راووته نور یې هماغه ضربه کړې وه پرې چې ضربه یې کړې وه دا ورور مې هم دا دروازې خوله کې همدا دهلیز کې همالته شهید شوی دی همدلته لوېدلی و دلته چې دا چغوپغ د حیوانان شو دې کړکۍ څخه دلته خلک ولاړ دي دلته اربکیان یې دلته درولي د ده ځای نه بیا بله ضربه شوې ده دا څوک نه دي لګېدلي په دا بله ضربه باندې ګوره دا مرمیو داغونه شته دي دې چې بله ضربه کړې وه بیا د ورندار مې عاجل دلته قرآن شریف ښه ده قرآن شریف یې رااغستی ده چې هلته یې ولیده چې میړه شهید شو زخمي پروت دی همالته وارخطا شوی دی فیرون غږ شو قرآن شریف یې رااغستی غږ یې کړه چې مسلمانان هستئ د دې قرآن شریف کې څه خبر ده ولې موږ باندې څه چل د تاج داسې کوئ څو چې هغې ته کوه د ده نه بله ضربه پرې شوې وه بله ضربه شوې د ورندار مې قرآن شریف همسې لاس کې اوه مرمۍ خوړلې وې داغونه د مرمیو پکې حساب کړل موږ اوه مرمۍ خوړلې همداسې په دا سینه نیوله همغسې ورسره شهیده شوې وه دلته پرته وه یو ورېره مې چې بیا نور راننوتي دي کوټې ته چې راننوتي چې ورور مې هلته شهید دی هغه یې لیدلی شهید شوی دی نور راننوتي یو بله اته کلنه ورېره مې دغلته وده وه ځای کې یعنې جمعې شپې وې دلته وده وه دا چې همغه سر باندې اوښتې وه دا مازغه قسم په خدای د همسې په دا بالک باندې همسې اوار شوي سر یې ټول تکه تکه و دا دلته شهیده شوی دلته پرته وه دا ورېره بله چې پیغله وه دلته ژوندۍ وه دې منډه اخیستې داسې چې منډه اخیستې ضربه یې پرې کړې چې ضربه یې کړې وه دې درې څلور مرمۍ خوړلې وې په شا باندې خوړلې وې دلته ګوره دغه داغونه شته دي داسې چې منډه اخیستې ده لاس یې دلته ایښی وه اینو لاس یې هم دلته معلوم و داسې منډه اخیستې دهلیز ته اخوانه بیا هغې خلکو اوښتې وه بیرون اخوانه بله فرشي ده بله کوټه ده هغې خونه بیا هغې اوښتې وه هغه هلته دهلیز هغې فرشي کوټه کې هلته شهیده شوې وه پرته وه نو دا څلور شهیدان دلته پراته وو یو وخت یو ساعت دوه ساعته فیرو غږ موږ ټول کلیوال ټول هغه شله ایښ شلو چې څنګه چل دی دلته دې کور باندې داسې فیرونه دي داسې هغه دي خو دا خلک هغه شله ووتل چې ووتل ټانګونه سړک په سره ولاړو دلته هم راکښته شوي ولاړو داسې په دا پټیو کې هم کښته شوي وو دوی ووتل بېرته لاړل چې هغه وخت موږ راننوتلو چې راغلو حویلۍ ته چې کتلې مې چې ټول شهیدان دي خو مې کتلې ما نو اوس چیرکه دغه پکې ژوندۍ وه دغه پکې ژوندۍ وه چې دا یې موښلې وه لغتې سره د غوږ یې په دې سر کې همسې ننوتی و یعنې دا سر کې بیخي داسې ننوتی و خو دغه ډاکټران د خیر ایسي بیا دغه تداوي ورته وکړه بېرته یې دا غوږ ورته هغه کړ سم کړ جوړه شله یعنې خاپوړ یې کولې په دغه حالت کې هم دی دغې ماشومې د مور تی راباستلی دی چې مور خو مرمۍ خوړلې وې مور تی په دغه حالت کې هم دې خاپوړ یې کولې راباستلی دی اینو سره ګډ شو دی خوړلی پر دروازو او دیوالونو لا هم د مرمیو ځایونه پاتې دي دا سرپناه کلونه د شویو قتلونو له امله خالي وه که څه هم اوس پکې ژوند بیا رنګ اخیستی خو د وحشت نښې نه دي ورکې شوې غمونه د هغې د څېرې ګونځې ورځ تر بلې زیاتوي د هر غم روایت اسانه نه دی زړه یې ډک کیږي او دردونه یې بیا تازه کیږي د ګرمۍ په پرتله دا څرخه خورا کمزورې ده دقیقا له هغه درد څخه چې دغه کورنۍ او بیا دغو ماشومانو په کم عمر کې تجربه کړ یوه ناببره جګړه همداسې لویه بېعدالتي زیږولی شي ما ترې وغوښتل چې هغه ځایونه راته وښیي چې د ده ورور ورېنداره او ورېرې په ډزو ووژل شول دغلته مې ورور شهید شوی و دلته پروت ورور مې دغه داغونه کولی شي چې بیا ویې ګورې د مرمیو داغونه دي چې ټول دلته دا ورور مې همدلته دهلیز چې دروازه یې خلاصوله د اربکیانو بیرون نه اوښته شهید یې کړ او دلته بیا ته راځه دلته مې ورندار شهیده شوې وه دغلته پرته وه دلته مې ورندار شهیده شوې وه دلته پرته وه ګوره دا داغونه د ورېرې مې دي دا مرمۍ چې لګېدلې دلته داسې چې مې دا ورېره ووتله دا زخمي شوې وه زخمي حالت کې ووتله هلته فرشي ده د فرشي باندې چې اوړي اخواته هلته د هغه خوا نه بل دروازه ده د هغه ځای نه یې ولي هغه هلته شهیدوي یو ورېره مې دلته د دې هلته مې ورندار پرته وه دلته مې ورېره پرته وه یو بله وړکې ورېره مې وه اته کلونه دلته پرته وه دلته وده وه هما بلستون کې چې اوښتې وه همالته شهیده کړې وه عمر مې قرآن شریف خوړلی وی
دا ورندار چې مې قرآن شریف وړاندې کړی چې مه کوئ خدای ته وګورئ مونږ غریب خلک اما قرآن چې ضربه یې پرې کړې وه د عمر مې د قرآن شریف دغه کړکۍ نه یې وشتې وه چې د عمر مې په قرآن شریف لګېدلی قرآن شریف نه وتې په دې ورندار مې لګېدلی دا هم شهیده شوې وه دغه ورېره مې نه ده دغه ده دا همالته څنګ کې خاپوړې کړل نه وې خاپوړې کولې دا چې په هغه ته وهلې وه داسې د عسکري بوټي په پښو دلته چې په دا دیوال تپل شوې وه د اینو سره دا د مور شیدې تی راباستلی و د اینو سره ګډ خوړه د اینو سره چې زه راننوتلم چې دا همالته د مور په سینه پرته ده د اینو سره یې ګډ خوړ دا دروغ نه ده دا کولی شي چې بیا د ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي دا مې بوتل هلته ډاکټر ته چې هغه غوږ بسته ننوتی و دې سر کې په همغه حالت کې مې دې شیدې خوړلې د مور چې زه راننوتلم دلته مور شهیده شوې وه ورور مې هلته شهید پروت و ورندار مې هلته شهیده پرته وه یو ورېره مې پیغله ورېره مې هغه هلته شهیده وه د فرشي کوټه کې یو اته کلنه ورېره مې دلته شهیده شوې وه اما چې وشتې وه دا مازغه په دغه بالغ په سر باندې هم ټیټ شوي خپل قدمونه له دروازې بهر ږدي او هدیرو ته په تلو سره زړه ته سکون ورکوي د دوی او هدیرې ترمنځ فزیکي واټن کم خو د عزیزانو نشتون یې بیا فاصلې خورا زیاتوي دا په افغانستان کې د جګړې د جنایتونو یوه وړه بیلګه ده د ملکیانو د قرباني کېدو او د جنایتونو روایتونه کم نه دي موږ هم د دغو روایتونو د انعکاس تکل کړی اوس د کور دروازې د جګړې له ویرې بندې نه دي بلکې له خپلو غمونو سره غلی شپې او ورځې تېروي د خاطراتو ټولګه اوس یوازې تر همدغو کاغذونو محدوده شوې هغه په خپله کورنۍ کې تعلیم یافته زلمیان او د کور ځوانان له لاسه ورکړي 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې داسې کسان چې نه مسلح وو نه د جګړې لیکو کې او نه هم له چا سره په جګړه کې ښکیل وایي ټول مرګونه په رڼا ورځ او د مور او پلار تر سترګو دمخه شوي دوه څرخي تیارې اتیا کسان د موږ په کور په کلي کې ځان ته موږ په کور راغله او په هغه کور کې د موږ زنانه ښځې د ما د تره لور د تره انګور دا زخمیانې کړي د کور په منځ کې البته دا هغه چا په دغه کړي چې د پاسه د کفارو تیاري وي لاندې هغه بوډاګیان د دوی هغه مزدوران چې غلط سوي وو هغه غلامان د پیسو په برابر کې خپل افغانان یې ورښودل او کور په کور باندې ګرځېدل سپین ږیری تره مې حاجي محمد غوث په نامه باندې دا زخمي سو او د هغې نه را په دې خوا د موږ هلکان زلمیان ځوانان کاملا تقریبا 12 کسه په دې چاپه کې زخمیانو شهیدان سو 9 کسه چې زخمیان سوي د دې کورنۍ نه میرویس شهید سالم جان شهید نارن جان شهید دا مې د تره زمنو نعیم جان شهید کاکا جان شهید دا مې تر برونه وه او په دې کې نجیب الله شهید او نورې لکه د ډېر غم نه نومونه مې د یاده وځي او د دې ړندې چاپه کې دا قرباني د دغه صلیبي جنگ چې د مسلمانانو په برابر کې کفارو یهودیانو روان کړی و او خلکو ته یې ویلي موږ راځو دلته تعلیم خلکو ته زمینه برابروو سکون ورکوو عدالت رامنځته کوو موږ د دوی په اصطلاح ترورستان له دې وطن نه ورکوو اما دا ټوله کاملا د ما په کور چې راغله دا دروغ وه 11 بجې و 15 دقیقې د شپې چاپه مې په کور ولګېدله تر 3:15 ته سهاره پورې زه پکې موجود ناست وم لاس مې تړلي سترګې مې تړلي او د ما نه تحقیقات 4 ډوله کېده او دغه شهیدان ته ما کتل چې کوم ورته ځوان ښکارېدل دا یې په داسې حالات شهیدان کړه چې دې خلکو نه سو زغملی په ابتدا کې هم د ما نه پوښتنه کوله چې دغه خلک څوک دي دا چې کاره دي ته په دې کلي کې څوک یې ما ورته ویلي زه په دې کلي کې د پراختیا د انکشاف دهات د طریقه
رئیس د شورا د دې کلي یم یو پلچکو دې کلي ته جوړوو که څوک راتره مرسته وکړي هغه هم نه کېدل په دغه نامه باندې د دې خلکو چې ټول ولیدل دا یې را شهیدان کړل چې د ما پکې ورېرونه خوریان د تره لمسیان د تره زامن یې را شهیدان کړل تاسې د قیامت په ورځ شاید د صحنې په ما باندې اوسېږئ یعنې حضرت خو یې سپري ده چې دا کسان د موږ ټول دي پانتون نه فارغه خلق او ټول په کورو کې وه دا یې په کورو کې را شهیدان کړل اوس د دغو دیوالونو لیدل د هماغه ورځې ترخه پیښه بیا تازه کوي. څوک په کور او څوک په انګړ کې ووژل شول او یا هم مرګونی ټپي شول. دا ګرڅه دا ځای بیرون د لګیوان دا ځای دلته د شهیدانو ځای او هغه اثرات دلته ده نور یې هغلته دي په هغه کورو کې چې دي هغه د موږ د کورو استوګن ځای ده په هغه کې هغه اثرات اوس فلحاله نشته او کورو کې هغه ځایان شته ده او نور شهیدان د موږ تقریبا دالته و چې دا خپل پالیزونه یې ساتل په کروندو باندې وایي ناغه ځای کې دلته دا شهیدان کړي دي نو نور شهیدان هم تقریبا یې هلته کوز وو. مرګ حق دی خو د ځوانانو مرګونه او بیا په ناحقه وژنه لسګونه بلکې سلګونه ژوندي پاتې کسان هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول اغیزمنوي. لویر او مرګ لري دلته بیا د ژوند او راتلونکي الفبا تدریس کیږي. پسرلی کې هوا پاکه او تازه وي پاکه او تازه هوا روغتیا ته ګټې لري. زه په تازه هوا کې درس وایم. د دغو معصومو څیرو د زده کړو ښوونځی کلونه جنګي کلا وه خو نن بیا ټولګي بیا ځلې فعال شوي. د جګړې نسل اوس له جګړې لرې د جګړې د مخنیوي لپاره د ژوند هسکو ته پورته کیږي. شاوخوا 2.5 کاله دا ښوونځی د جګړې د یوه لوري لخوا په زوره نیول شوی و او پر نظامي قرارگاه بدل شوی و. این مکتب در ساحه جرخوش که بغلان مرکزی قرار داره و در وقت زمان حکومت جمهوریت از طرف اردوی حکومت پیشینه تحت اشغال قرار گرفته بود و شاگردات تقریبا 1200 نفر در اینجا درس و تعلیم میکردن از درس و تعلیم محروم مانده بودن و هیچ کس در ساحه گشت و گذار کرده نمیتونستن. ساحه تحت کنترل نظامی ها بود. حتی در این پلوان در دشت دوبر در دور دوبر زمین ها دیقان کشت و زراعت هم کرده نمیتوانستن. کل از کار و بار زندگی محروم بودن. حتی همین شاگردات در بسیار ساحه دور در یک کنواله درس و تعلیم خود پیش بردن. از مکتب استفاده کردن نمیتونستن. دغه ځای کې هغه جوړ بوجۍ اچولې وې دلته سنګرونه جوړ کړي وو مکتب په سر باندې اخوا دې خوا ته پیرونه کول خلک ډېر بد سرنوشت سره مخامخ وو. زخمیان مو ورکړل ډېر مړه شو مال حال هر څه مابینه لاړ شاګردان بې سرنوشته پاتې وو درسونه نه وو هر څه فلج وو. یو لوري ټوپک په لاس د وطن د ساتلو ادعا کوله خو ښوونځی نظامي مرکز و او ړندو مرمیو یې بېګناه او ملکي کسان نه پیژندل. د مرکزي بغلان د ابو محمد لیسه د دوی په قرارگاه باندې بدله شوې وه او دوی له تعلیمي مرکزونو څخه هم هڅه د دې کوله چې څه ډول وکولای شي د افغانستان په ولسونو په بې دفاع ولسونو باندې د تعلیمي ادرسونو څخه هم فشار راوړي او د بې ګناه خلکو وینې تویې کړي. نظامي قواو رالی او دلته دا مکتب اشغال کړ. نو د دې د حل په خاطر باندې ځایي مسؤلینو او د قومي مشرانو متنفذینو هم ډېر زیات بار بار کوششونه وکړل خو نتیجه یې ورنه کړه. حتی د اتیر دولت مسؤلینو ته چې به کله دوی ورغله دوی به داسې فکر کوو چې دا طالبانو رالیږلي چې د دې دغه نه
د دې مکتب څخه ووځي په دې خاطر باندې دوی څه خاص اقدام نه کوو. نو د دې مکتب څخه داسې ناخوالې ډېرې زیاتې دي ځکه چې ملکیانو تقریبا 1 2 3 ملکیان په شهادت ورسېدل. یو دانه ملکي فعلا چې دلته یو ورور یې استاذ هم د بیچاره په د ملاب کې مرمي وخوړله. بغلان کې د بزګرۍ او حاصلاتو فصل دی. د ټوپکو شپېلۍ غلي شوي او خلک له ګرمۍ سره جوخت په خپلو چارو کې سرګرم دي. د ورځې رڼا خپل ځای تیارو ته ورکوي او شپه را رسیږي. د سیند دغه آرامه غږ تر خوا خپل عبادت کوي. د هغه کس پوښتنې ته راغلي وو چې کورنۍ یې په یوه شیبه کې له لاسه ورکړه. نیمه شپه وه او همداسې نیمه تیاره او روښانه چې د دوی ساده جونګړه تمرګونې برید لاندې راغله. میرمن اولادونه او په خوب ویده وو چې د مرګ خوراک شول. یوه سرپناه ونړېده او یوه کورنۍ د ابدیت پر لوري لاړه او د یوه پاتې کس پر اوږو د غم لوی بار واچول شو. نوم مې محمد اسماعیل ده او د ورېښمین زوی یم. دغه شپې 1 بجه وه چې دا موږ په کور باندې تیارې بم خطا کړ. ټول په یوه کوټه کې ویده وو. نو تقریبا 7 نفره وو شهیدان او زه خپله زخمي شوم خو د غوږ پرده مې شکېدلې وه او د واګه مې زوبله وه او د سر مې لږ زخمي و. نو دیوال لوټې په ما راخطا شولې چې کله زه یو څه نیم ساعت به بند وم په دا لوټو کې. کله د لوټو نظام مې راوښ کړ نارې مې کړې چې یو وخت کې دا خلک راغله کلیوال او د شهیدان هغه ځای جګ کړم. بیا زه نور پوه نه شوم خو سبا کله خبر شوم 7 نفره پاک شهیدان شوي وو. 4 مې زامن و 2 مې لورګانې وې او 1 مې کډه وه. 7 نفره وو. هېڅوک پاتې نه شوه؟ هېڅوک پاتې نه شو غیر له ما نه. زه په شفاخانه کې وم. هلته خو دې ظالمانو بیزونه شپې زه کته ویوړم. کته د عمارت ساحې ته یې ویوړم. هلته یو ډاکټر ته یو سبا یې پورې هلته وم. بیا سبا یې نه ایسته بیا ملکي ته ویوړم. هلته بیا همالته وم. چې کله زه خبر شوم نو پاک شهیدان شوي وو. کور پاک وران شوی دی چې هم نه ایسته. کنډواله وه. کنډواله چې زه په مریض وم هغه مې بیا هر څه که په ځان مې تداوي وکړله. ما د غوږ پرده شکېدلې واګه مې زوبله وه. دغه ځای مې سینه مې ډېره زوبله وه. تقریبا کابل ته 2 ځله پرې لاړم. مزار ته لاړم. بس یوه شپه وه تېره شوه. دا ظلم چا وکړ در باندې؟ دا یې کافرانو وکړ. جنګ خو له موږ نه لرې وو. ټول کاله په ځای وو. بس شپې 1 بجه وه. موږ ته خبر وو. ټول ویده وو. کور یې وایسته. هلته مالونه کور هر څه پاک لاړه. پاک ته بس هېڅ هم نه وه. دا زه خپله ډېر مریض وم همداسې. دغه اوس هم دا ما څوک کاره غږېږي دا سر مې نه خلاصېږي په خبر باندې. کاروبار دې څه شی دی؟ کاروبار بېکار دی. اوس مزدوري کوم. کله یو سره خدمت کله بل سره کار وکړه. روز مزدوري وکړه. ځمکه لرو نه جای لرو. نوره همدغه یو 2 غواګانې یو حویلي وه چې هغه هم لاړله بچیانو سره. نو دا چې اوس یو ځای بل ځای مزدوري کوو کار کوو. د بغلان لمر بیا ځلې عمودي شوی. مرکزی بغلان کې دا ځنګل یوازې بوټي نه دي بلکې د مبارزې او جګړې سخت روایتونه یې هم پوښلي دي. الله اکبر.
احمد راسه احمد دلته دا هم مسجد شریف ده چې د دوی د ظلم او د وحشت او د تجاوز له وجې نه دا مسجد هم شاړ پروت ده او دې ته تاسې ګورئ دا جومات هم له هر طرف نه ویشتل سوی ده دلته د امارت ځواکونه ځای پر ځای کېدل او د یوه چریکي سوقهدارې په څېر یې په یوه درنه او قوي جګړه مدیریت کوله له آرامه قدمونو سره جوخت یې هغه خاطرې هم په ذهن کې څپې وهي وایي شمال کې د امارت ډیری غړي دلته راتلل خپلې جګړه ییزې چارې یې سمبالولې او بیا خپلو موخو پسې تلل دا ځنګل د بغلان مرکزي ځنګل دلته یو خدا و چې د خپل د بغلان ولایت نورې ولسوالۍ چې وي هغه دلته ګزاره کوله دلته مهاجر به موږ ته راتلله دلته موږ به دوی انصار ول ته موږ دوی په دې ځنګله کې ساتله ډوډۍ و د دغه ترتیب و پروګرام دا به دلته ګرده موږ د دغه ساحې خلکو ورته کوله او بل نور ولایتونه لکه د کندوز ولایت بدخشان تخار دې خواته د سمنګان ولایت حتی د مزار مجاهدین د شبرغان د سریپول هغه مجاهدین دلته په دې ځنګله کې دلته پناه اخیستې وه ځکه هلته مجاهدین هغه دغه نه درلوښتله سرپناه نه درلوښتله بیا به دلته د دوی سرپناه و دلته به راتلله د مجاهدینو د خلکو به همکاري ورسره کولې حتی دغه دلته په دغه منطقه کې تاسو ګورئ دلته یو رود سیند بهیږي ډېرې اوبه پکښې کېږي دا به دغه کې دا سیند به ډېر راډک سو دا منطقه به ټوله اوبو نیوله بیا به د خلکو د عوامو خلکو په ټوپونو دغه ډکوله د هوا دا د ټایرونو دا ټوپونه په دې باندې به د مجاهدینو ته ډوډۍ دغه ته ځنګله ته ورسوله او دلته د مجاهدینو هغه مجاهدین لکه دلته فدایان اوسېدله په دې ځنګله کې د دې ځای څخه برابري کېدله بیا به تلله په نور ولایتو کې بیا عملیاتونه کوله دلته مجاهدین اوسېدله دلته به دې ځای کې برابري کېدله اکمال به کېدی بیا به تلله په نورو ولایتونو یعنې په نورو ولسوالیو کې به دوی عملیات کوله او بیا به بیرته دلته راتلله تر هغه وایي چې تر څو چې دوی خپل په ساحې پراخه کولې او بیا دوی هلته ځان ته ساحې ونیولې خپل په دغه کې خپل په کوزه کې کړلې بیا هغه منطقه کې بیا دوی هلته اوسېدله دغه سیند دا لوی ځنګل په دوو برخو ویشلی او دې چارې یې جګړه ییز تکتیک نور هم پیچلی کړی پرون له دې ځایه تېرېدل له خطر سره مل و خو نن بیا د جګړې له ختمېدو سره جوخت خلک عادي تګ راتګ کوي امریکایانو خو په دې بغلان مرکزي په ځنګله باندې ډېر قوي عملیاتونه وکړل حتی د شپې دوی دغه بیا راتلله قوې بیا راتللې بیا به د شپې د ځنګله ته راشوه کېدله د کورو تلاشۍ دپاره دغه دپاره د خلکو د ګرفتارۍ دپاره د مجاهدینو خو مجاهدینو باندې نه سو مافاق کېدلی ځکه مجاهدینو بیا دې ځنګله ته شوه کېدل د شپې چې به دوی راتلله نو د هغه نه بعد بیا دوی چې دا چاپي و دا د شپې ګزمې دا ټوله چې ناکامه سولې بیا یې پر دې ساحه باندې چې د بلوڅانو کلی ورته وایي په دې منطقه باندې د ځنګله په بغل کې دلته یې چاپه د ورځې واچوله د ورځې مجاهدین په دغه ماسجتونو کې پراته وه چې چاپه یې باندې واچول د مجاهدینو د جنګ سره مخ سوله مجاهدینو ډېر ښه مقاومت ورسره وکړي الحمدلله ډېر د دوی کسان ډېر مردار سوله په دې جنګ کې حتی امریکایان مردار سوله څه شیان هم دلته پاته وو په دغه بلوڅانو په کلي کې په دغه منطقه کې بعد هغه بیا دوی ناکامه چې سوله د خپل په چاپه کې بیا ولاړ سول د عوامو خلکو کورونه یې وسوځوله د خلکو مالونه یې وویشتله په دې دغه کې بعد هغه چې د اخره کې چاپه پورته کېدله 14 کسان ولسي خلک سپین ږیري دا یې پورته کړله ویې وړله دغه د کندوز طرف ته یې بندیان کړله بیا ډېر وخت بندیان وه چې رایله یې کړله بیا موږ د دوی څخه پوښتنه وکړه د سپین ږیرو څخه د دې کلي او ډېر یې وهلي وه دا سپین ږیري ډېر یې ځورولي وه چې موږ یې بیخي زیات بې عزتي راواړولې ډېر یې وولو او په تیاره کې چې اچولو په تیاره کې د پښو لاندې خپل تر پښو لاندې واچولو تیاره کې او موږ یې کندوز ته انتقال کړلو دلته ډېرې قربانۍ ورکړل شوې نن د خپل زوی په یاد همدې سیمې ته راغلی زوی یې له 10 زیاتو کسانو سره یو ځای په یوه هوایي برید کې دلته قرباني شو دغه ساحه کې اوبه هم لوېدلې چې کته اوبه راوتې دا ساحه حجم یې ډېر لاندې و ډېر ټیټ اوس خو ډک شوی دی دا و چې موږ ولاړ یو نو مجاهدین د خاورو لاندې وو چې موږ دلته راورسېدلو بیا نو موږ راغلو موږ سره دواګانې مختلفې دواګانې راسره وې راغلو د مجاهدین مو د خاورو نه راوباسل دوی سرونه د هغه هم په جوشي دوا یې هم پرې واچول سرونه راووتل وپېژندل شو چې دا فلانی مجاهد دی نو دلته 14 کسه شهیدان سوي چې د هغې جملې نه
په دغه محل د واقع کې دلته د شهیدان چې کوم دلته وو د هغو شهیدانو ارقام دا دي چې ملا مجاهد شهید په نامه د بدري مشهور و، د حاجي غلام نصیر زوی و، ملا ګلبدین شهید و، د محمد ظاهر زوی و، محمد زمان شهید و، فاتح تخلص کو د حاجي محمدین زوی و، ملا موسی شهید و، د امام الدین زوی و، ملا امان الدین شهید و، د حاجي غوث الدین زوی و، ابراهیم شهید و، د الف خان زوی و، ملا فقیر محمد شهید و، قاری ایوب شهید و، قاری جان محمد شهید و، قاری ګلبدین شهید و. نو دو شهیدان د لوګر وو چې فدایان وو، یو شهید بل هم د لوګر وو، یو بل مسافر شهید وو چې ټول ارقام د دې 14 کسان وو. په دې کې زخمیان وو محمد ګل شهید د حاجي زمان زوی وو، سمیع الله شهید د لال جان زوی وو، سمیع الله همت خیل وو، یو زخمی د ډنډغوري وو. په 10 یا 9 بجې وې چې دوی باندې بمبار وکړو، هغه خواته تیارې تاوېدلې چې دا شهیدان کړه. یو نفر منډې راولې چې دا نفر طالبان شهیدان کړ. موږ دا کلیوال ټول ورته راپرېوتو، چې راپرېوتلو دا شهیدان ټول همدلته پراته وو، داسې پراته وو چې ویستلي وو، دا تیارو ویستلي وو او بمو ویستلي وو. دا ګوره چې دلته خم ته دا داسې خم وو چې له قدم جګ وو، داسې یو بمبار یې کړی وو تیارو. بیا نو صاحبه دا طالبان موږ ورته راورسېدو، اول ورځ کې هم 11 وې که 18 کلاشینکوفونه وو، راکېټونه وو، ګرینوف دا هم ټول ویوړي، دا هم په جای کړه. پس له هغې طالبان موږ ورته راورسېدو، دا طالبان هم جګ کړه، ماجوتو ته هم یوړو. ماجوتو ته هم چې یوړو په دغه ساعت کې قوې هم راغلي، خو یو څه طالبان دا خپله هغه چې ورته راغله دا خپله اقاري چې ورته راغله دغه 4 که 5 دا خلک 6 نفره وو، دا خلک یې جګ کړه، دا نور د ماجد کې پاتې شو. د زوی له څو ځلې یادولو سره ان خبرې کول هم ورته سخت شول. هغه له خپلې کورنۍ ځوانان قرباني کړل، خو دا مرګونه دی هم پر ملا مات کړ. دا شهیدان موږ په موټرو کې واچول، داسې د احمد خیلو په سړک باندې پورته کړ پاسه. نو نور شهیدان چې دلته پاتې شول، دلته خوا راورسېده شهیدان یې ونیول. 6 شهیدان موږ خواته انتقال کړ. یو زخمي دلته یو ماجد حاجي ولس په نام باندې مرحوم د په ماجد کې زه ورغلم، ما ورته زه دې پورته کړم ځان سره، وایي ما مخ ورځ زخمي یم پورته کېدی نشم، هسې مې نیسي دی پاتې شو هلته. بیا دا شهیدان چې کله موږ انتقال کړه د پاخه سړک باندې، کله چې موږ د کلي خواته هلته ورسول، خارجان راغل، د شهیدانو مخه یې ونیول. دا شهیدان یې کته کړه. شهیدان چې کته کړه، زه نه موټر کې وم، دا 6 شهیدان هلته وو، دوی راغله داسې ولاړو، ومې کتل چې زموږ له کلي نه دغه کیماګل اربکی چې وو، چې اوس مردار سرطان په مرض باندې خدای تباه کړ. دا راغی د خارجي باندې لاس راوړو، د شهیدانو ته یې کتل، یې خندلې، تمسخر یې پرې کړو. نو زه په موټر کې ناست وم، ډېر سخت د صحنه راته کلکه تمامه شوه. بیا له موټره کښته شوم، نو اوس ما سره چاقو شته نه تفنګچه راسره شته چې زه دا د خپل زړه کوفت وباسم. ورغلم دوی خواته روان شوم، که نور څوک یو څوک به په داخله باندې وم چې ما قهر د غضب کیني، د احساسات مې کیني. نو زه د موټر چې کښته شوم، دوی خواته روان شوم، هغه اربکی کیمیاګل ځان د موټر شاته پناه کړ، شرمه وشرمېده او خارجي په جای پاتې شو، خارجي سره ټوپک. بیا زه چې روان شوم، دا خارجي ترجمان ته ویلې دا سړي وضعیت په احساساتو باندې د وضعیت ښه نه دی، خو ما ته مې راپرېږده. بیا ترجمان راغی، ما ته ویلې چې صاحب دا خارجي خواته ته مه ورځه، د خارجي سره ټوپک ته ورانه به وکړي. دلته جغرافیایي ساختار د دې ښکارندویي کوي چې د یوې نابرابرې جګړې پر وړاندې یوه لوري په کمو امکاناتو خورا زیات مقاومت کړی. دا تفهم د همغې جګړې یوه برخه وه چې نظامیان ځای پر ځای او بیا د جګړې پر مهال یې د ماشې له کشولو پرته بل کار نه کوه. دغه د کورغان تپه په حقیقت کې دا یو تاریخي غونډۍ ده چې دا د هغه د سیمې د سرخ کوتل د سیمې دا یو سلسله ده، د مخامخ یو تاریخي ابده ده او دا د دوی د قرار د تاریخ نه چې دا یو نظامي سیمه وه په هغه وخت کې. د امریکایي اشغال نه راوروسته دغه سیمه دلته امریکایان راغله او په دې سیمه کې دوی خپلې قرارګاوې کلکې کړلې. اسلامي امارت مجاهدینو په خلاف باندې څو ځلې عملیات پیل کړل او دا داسې سیمه وه چې دلته اول کې امریکایان وله، له هغه نه وروسته بیا تر پایه پورې د فتح تر ورځې پورې په دې سیمه کې دلته د ظالم اردو قرارګاوې په دغه ځای کې وې. په دغه سیمه کې عموما په بغلان کې او خاص کر په دغه ډنډونو کې
په دهنۍ غوري کې، ډنډ غوري کې، ډنډ شابدین کې، چشمه شیر کې او په دغه شاوخوا ارد ګرد علاقو کې څومره چې چاپي تنظیمېدل هغه له دې غونډۍ څخه متاسفانه سي تنظیمېدلې. دا داسې مستحکمه غونډۍ وه چې دلته تقریبا 2 لارې چې هغه دهنۍ غوري او د ډنډونو په استقامت باندې 2 لارې تللې دي. یوه لاره دغه ده، په دې لاره باندې هم د مسلمانانو دپاره مرور او عبور متاسفانه چې ډېر سخت و. دویمه لاره چې د هغه دا لاره ده چې دا د دهنۍ غوري لاره ده، له باغ شمال نه دا په طرف د شهرینو همدا رقم د شهرینو د ډنډ غوري او د دهنۍ غوري آخري سرونو ته همدا سړک تللی ده. د امریکایي اشغال په ترڅ کې په دغه سیمه باندې عوام خلک د ماښام نه خو دې خواته قطن په دې لاره باندې متاسفانه چې څوک په دې لاره باندې تېرېدلی نه سوی. او بیا که د ورځې به هم په کوم موټر باندې به شک راغی یا به کله مجاهدینو په سیمه کې د دوی په خلاف باندې عملیات کړي نو دوی به دلته ناستو دا لوی لوی اسلحې به ورسره وي، دا سړک به یې تهدیداوه، موټر به یې ویشتل. څو ځلې په دغه سیمه کې داسې صحنې پیښې سوي دي چې دلته دوی د زنانو او د ماشومانو نه ډک موټر امریکایي اشغالګرو او د دوی غلامانو مزدورانو په دغه سیمه کې متاسفانه سي په نښه کړي دي. الحمدلله چې موږ تاسې په دې کې پاس په تپې بیا دلته د امارت ځینې غړي د جګړې پر مهال د خاطراتو یادونه کوي. دغه وړې کمرې سره ډېرې شیبې تړلې دي. دوی اوس پر هغه ځای ولاړ دي چې مخکې د جګړې د بل لوري نظامي مرکز و. پرونی حاکم نن مات او د پرون مخالف اوس حکومت پر مخ وړي. هغه څه چې په پایله کې ترلاسه شوه سوله او ارامتیا وه. هغه ډېر هغه عصري او ماډرن وسایل د موږ دا کیمره وه چې دې کیمرې د اشغالګرو او د دوی د غلامانو په خلاف باندې الحمدلله ډېر سخت مستندات الحمدلله چې ثبت کړي دي. او دا داسې یو ترتیب و چې په دا د موږ هغه ابتدایي امکاناتو له دغه نه به موږ په دلته د دښمن په خلاف باندې مثلا د دوی د ټانګونو الوزول، د دوی د رینجرو الوزول، د دوی د بیسونو باندې عملیات موږ په دې کیمره کې موږ ثبتول. بغلان ولایت یو له هغه ولایتونو څخه و چې د نړیوالو په 100 کلن حضور او ښکېلا کې دلته ولسونو خلکو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي او د دوی د قربانیو په نتیجه کې امریکا او د ناټو ځواکونو ماتې خوړلې. په بغلان کې اوس کراري ده. جګړه پای ته رسېدلې، تللي کسان بیرته خپلو کورونو ته راغلي او بغلان بیرته د سولې غېږ ته ورغلی. د بغلان له غېږې اوس جګړه لرې شوې او ښکلی طبیعت، د ژوند هیلې، شولې او ارامتیا یې لا هم په برخه ده. अचानक फोन नहीं करूँ